بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیا موږ راځو په فنډز باندې کار کوو. نن لکه څه رقم چې تاسو دلته ګورئ، موږ مخکې په نوټ پاډ پینټ کې خبرې کړې وي چې څنګه کولی شو یوې لیکنې ته د لیک نمونه انتخاب کړو، لیک بڼه غوره کړو. نو د هغې د لیک نمونو د لیک بڼو دې ته څه وایي؟ دې ته فنډز وایي. څنګه کولی شو چې موږ خپل کمپیوټر کې فنډز معلوم کو چې زموږ کمپیوټر کې څومره فنډز انسټال دي، موجود دي، او څنګه کولی شو چې یو خاص فنډز د خپل کمپیوټر ځنې لیرې کو، ډیلیټ کو، یا هم یو فنډ خاص فنډز یا څو فنډزونه د لیک نمونې د لیک بڼې زموږ د پروګرامونو نه پټې هایډ شي او یا هم بیرته ښکاره کو، شو هایډ کو. څنګه کولی شو چې خپل کمپیوټر کې یو خاص فنډ ډیلیټ کو، له منځه یوسو، هایډ کو، پټې کو، یعنی بیرته یې شو ښکاره کو او د هغې نمونه وګورو چې څنګه دغه فنډ په کوم شکل کې موجود دی. راځو په دې باندې عملي کار کوو. لکه مخکې چې ما خبره وکړله، اوس دغه د لیک نمونه ده، غواړو له دې ځایه ورته یو بل فنډ انتخاب کړو. ګورئ دلته دغه ټول لیست کې د لیک نمونې دي. موږ کولی شو چې له دې نمونو څخه یوه وکاروو. که وغواړو دغه نمونې معلومې کړو، دلته خو ګورئ چې لیست موجود ده تر دغه ځای پورې. خو دا هم په یاد ولرئ چې ستاسو کمپیوټر کې فنډز موجود وي، هغه ستاسو وینډو پورې اړه لري چې هغه څومره فنډز لري. یا که چیرې تاسو خپل کمپیوټر ته آفیس پروګرامونه انسټال وي، په هغې پورې اړه لري که د هغې سره څومره فنډز راغلي وي. اوس دغه ایراني آفیس پروګرامونه چې دي، په دې کې په خپله تقریبا 300 فنډز موجود په خپله د آفیس سره انسټالیږي. تاسو کولی شئ چې هغه هم وکاروئ. خو که چېرته موږ غواړو دغه معلوم کړو، راځو چېرته سټارټ کنټرول پینل کې دننه په دې کنټرول پینل وینډو کې موږ راځو چېرته فنډز. تاسو کولی شئ له دې ځایه معلوم کړئ چې زموږ کمپیوټر کې څومره فنډز انسټال دي، موجود دي فی الحال. غواړو یو ډیلیټ کو، غواړو یو کې تغییر راولو، غواړو چې یو پټ کو او بیرته یې ښکاره کو. راځو په دې ځای باندې کلیک کوو. ګورئ فنډز، اډ، چینج ان منیج فنډز ان یور کمپیوټر. راځو په دې ځای باندې کلیک کوو. هر کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وکړ، تاسو ګورئ چې دغه وینډو دی چې شي ده د فنډز ده. په دې ځای کې مکمل فنډز موجود دي، که هغه د پښتو ژبې دي، که هغه د عربي ژبې دي، که هغه د انګلیسي ژبې دي، او که هغه د فارسي ژبې دي، او داسې نور کومې ژبې چې تاسو کمپیوټر کې لرئ، د هغې ژبې فنډز دلته موجود دي. راځو دلته لاندې ګورئ 962 ایټمز زموږ کمپیوټر کې 962 فنډز انسټال دي، موجود دي. اوس که له دې ځنې یو موږ ډیلیټ کو، له منځه یوسو، نو دلته به شماره کمه شي. غواړو چې په دې لیست کې زه دلته لاندې راځم، په دې کې یو له منځه فرضاً وړو، ډیلیټ کوئ. کوم یو چې تاسو ته خوند درکوي یو پکې له منځه وړو. فرض کې دغه یو له منځه وړو. 962 تعداد دی. هر کله مو چې یو فنډ انتخاب کړ، ګورئ پریویو فعاله شوه. ګورو چې دغه فنډ وګورو چې دا په کوم شکل کې دغه لیکنه په دې په ځای باندې کلیک کوو. دغه فنډز دی. ګورئ فنډ نیم لیوین MT ورژن، دغه اوپن ټیپ لیاوټ، ډیجیټلی ساین ټرو ټایپ آوټلاینز. دغه بیا نمونه ده چې دغه د لیکنې ABC کوچني حروف، دغه غټ حروف، او دغه هم اعداد ډیجټس، دغه هم سمبولونه. دا په 12 سایز کې، دغه 18 سایز کې، دغه 24 سایز کې، او لاندې راځو دغه 72 سایز. که وغواړو دغه فنټ له منځه یوسو، څنګه یې له منځه وړو؟ ماره به دا فنټ انتخاب، د دې نه وروسته ډیلیټ. دغه فنډ زموږ کمپیوټر نه له منځه ځي. Are you sure you want to delete these 2 funds permanently؟ غواړئ چې دغه 2 فنډونه له منځه یوسئ؟ موږ یې له منځه وړو. 2 فنډونه دي. یس، موږ له منځه دغه فنډ یوړلو.
اوس ګورئ چې 962 مخکې اوس تعداد 961 ته رقم شوی دی دغه موږ کمپیوټر څخه ډیلیټ کړ ایسته مو کړ که دغه فنډ د وینډو انسټالیشن سره غړوي تاسو به خپله وینډو اپډیټ کوئ د اپډیټ سره بېرته فعالېږي او که د افیس له لارې انسټال شوي دغه فنډز نو تاسو به افیس اپډیټ کوئ او که داسې نه تاسو په خپله شخصي د بلې لارې انسټال وي بیا بلې هغه ځای بیرته دغه فنډز اضافه کوئ که تاسو وغواړئ دغه فنډ اضافه یا کم خیلی د ځای کولی شئ که وغواړئ یو فنډ علاوه د دې نه انسټال کړئ خپل کمپیوټر ته نو بیا به ستاسو سره یا فلش کې موجود وي یا به سیډۍ کې موجود وي یا به هم تاسو مختلف فنډسونه د مختلفو ژبو د انټرنیټ د لارې ډاونلوډ کوئ بیا به یې دلته د هغه ځایه کاپي کوئ دلته به یې پیسټ کوئ فرضاً دغه فنډ انسټال نه دی یا دغه دا به یو ځل پریویو کو هر کله مو چې پریویو کړ دلته د پرنټ سره څنګه انسټال په نوم کمانډ موجود دی ټرو ټایپ فنډ ده نو دغه کمانډ فعال وي که تاسو خپل کمپیوټر کې انسټال نه وي په دې ځای باندې به کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر کې به دغه فنډ څنګه شي انسټال بشي په پروګرامونو کې به ورځنی استفاده کولی شئ او که دغه فنډ پرنټ کوئ په دې ځای باندې کلیک وکړئ په کاغذ باندې چپ کولی هم شئ د نمونې په خاطر خبر ته راځو که وغواړو په دې کې یو فنډ مونږ هایډ کو چې هغه پروګرامونو په بعضو پروګرامونو کې کار ونه کړلی شي ګورئ په دې کې چې دا رنګ تت دی دغه فنډ هایډ دی ګورئ دغه هایډ ده غواړو دغه شو کو شو رنګ وایي بیرته تازه شي پروګرام کې به بیا د دې څخه استفاده کیږي او غواړو بیرته یې هایډ کو انتخاب هایډ ګورئ اوس زه راځم یو پروګرام خلاصوم ورډ پاډ مو خلاص کړ دغه فنډ مو استعمال کړی دی چې په نوم فورټ FORTE یا یو بل فنډ کاروو غواړو په دې لیست کې چې یو فنډ مونږ کاروو هغه له دې لیست څخه ایسته کړو کاربل CORBEL کاربل دغه فنډ زه له منځه اوس دلته لیست کې موجود دی غواړم چې دغه هایډ کم کمپیوټر کې ښکاره نشي نو راځو چیرته فنډز ته راغللو کاربل سی کیبورډ کې وهو چې موږ ته دغه سی فعاله شي کاربل ګورئ CORBLE کاربل دغه ده غواړو اوس دغه پټ کو موږ هایډ دغه مو هایډ کړ هر کله مو چې هایډ کړ بیرته راغلو ورډ پاډ غواړو دغه لیست کې ګورو چې کاربل موجود دی او که موجود نه دی ګورئ دلته یې وګورئ چې کاربل په نوم هغه فنډ د دې لیست څخه ایسته شوی دی ځکه چې موږ هلته هایډ کړ بیرته راغلو هغه فنډ ښکاره کوو کاربل په نوم شو ګورئ متوجه شئ بیرته راغلو 961 دي راغلو بیرته همغه پروګرام ته اوس دلته کاربل لټوو چې شته او که نشته ګورئ چې دغه دلته راغلی ده له دې څخه بیا استفاده کړلی شو او که چېرته مو یو فنډ هایډ کړ نو له هغې څخه تاسو بیا پروګرامونو کې استفاده نشئ کولی هایډ به وي او که بیرته مو ان هایډ کړ شو مو کړ بیا له هغې څخه پروګرامونو کې استفاده کړلی شئ او که چیرې مو بالکل ډیلیټ کړ له منځه مو یوړ بیا نشئ کولی چې دغه فنډ تاسو وکاروئ تاسو کولی شئ د دې فنډونو نه استفاده وکړئ که کوم هایډ وي بیرته یې شو کولی شئ چې له هغې څخه پروګرامونو کې استفاده وشي بیرته راغللو دا خو د فنډس نه منې وې کوم یو فعالوئ کوم یو غیر فعالوئ کوم یو ښکاره کوئ کوم یو پټوئ کوم له منځه وړئ او که پریویو کوئ دلته پریو باندې په دې باندې به خبرې وکړئ راغلو څنګه فنډ سیټینګ ته دغه فنډ وګورئ مختلف فنډونه دي تاسو کولی شئ له دې ځینې یو انتخاب کوئ هغه خپله لیکنې دپاره غوره کوئ ویې کاروئ خو په یاد ولرئ چې دغه فنډونه د مختلفو ژبو دپاره دي راځو دلته فنډ سیټینګ فنډ کې که چېرته وغواړو سیټینګ وکړو نو کولی شو که وغواړو موږ او تاسو د یوې خاصې ژبې دپاره یو فنډ ښکاره او یا هم هایډ کو که چېرته
موږ غواړو په یوه خاصه ژبه کې کار کوو نو د انپوټ لانګویج دپاره غواړو د هغې خاصې ژبې فنټونه موږ ته ښکاره وي نور هایډ وي پټ وي نو هغې د انتخاب دپاره دغه چیک بکس والا وګورئ ته show and hide fonts this setting might not apply to all of your programs که چېرته دغه سیټینګ وکړي په ټولو پروګرامونو کې د تطبیق وړ نه دی فرض کوئ موږ غواړو hide fonts based on language setting هغه فنټ مثلا زه پښتو ژبه کې کار کوم د پښتو نه علاوه نور فنټونه د پټ شي هایډ شي په پروګرامونو کې یا زه په عربي ژبه کې کار کوم د عربي نه علاوه نور ژبې فنټ د پټ شي هایډ شي یا په انګلیش کې کار کوم د نورو ژبو د هایډ شي یا په فارسي کې کار کوم د نورو ژبو د هایډ شي خو په یاد ولرئ چې د دې په استعمال د دې په انتخاب سره به د نورو ژبو فنټونه پټ کیږي هایډ کیږي به نه به وي ښکاره لیست کې دلته نه وي ښکاره خو په هغه صورت کې چې په دغه ژبه کې د تطبیق وړ وي په یاد ولرئ چې ټولو پروګرامونو کې دغه د تطبیق وړ نه دی او په ځینو کې د تطبیق وړ دی او بل allow fonts to be installed using shortcut advance او دا هم د دې اجازه ورکړه چې د دې شارټکټ نه د استفاده وشي د فنټونو په خاطر چې موږ او تاسو د یو فنټ ته شارټکټ جوړو په هغه ډیسکټاپ باندې اچو یا بل سټارټ مینو کې اچو دا د هم اجازه د دې د ولري او که ودی نه لري خو دغه پرمختللي شکل کې ده که غواړئ بیرته د عادي حالت ته واپس کړئ دغه سیټینګ بیرته عادي حالت ته واپس کولی هم شئ ښه له دې نه وروسته راغللو که موږ مثلا وغواړو get more information online د دې فنډ په باره کې اضافي آنلاین معلومات غواړئ په دې ځای باندې کلیک کوو آنلاین تاسو ته معلومات درکوي چې دغه فنډز د څه په خاطر تاسو کارولی شئ په دې کې یو فنډ څنګه له منځه وړی شئ څنګه ډیلیټ کولی شئ څنګه یې ښودلی شئ څنګه یې پټولی شئ او څنګه یو فنډ خپل کمپیوټر ته اضافي انسټالولی شئ اجسټ پلیر ټایپ په دې باندې خبرې کړي دي چې یو ټایپ د لیکنې څنګه واضح موږ او تاسو برابر کو نیکسټ ته راځو د دې نه وروسته ډسپلی نیکسټ کوم یو صحیح ده دغه صحیح ده یو دغه صحیح ده یو انتخاب په دې کې کوم یو واضح ده څلور مرحلې لري نیکسټ او په دې کې کوم واضح ده دغه صحیح ده نیکسټ او په دې کې کوم دغه او په اخر کې ډسپلی زمون فینیش او بل فاین ا کریکټر کچیرته موږ او تاسو غواړو په خپل کمپیوټر کې یو داسې حرف پیدا کو چې هغه زموږ په کار وي خو د کیبورډ له لارې هغه حرف نشو لیکلی موږ کولی شو له دې ځایه استفاده وکړو فایند ا کریکټر په دې کریکټر ماپ کې به اوس تاسو وګورئ چې د کوم فنټ کوم یو حرف تاسو په کار دی دلته به انتخاب کوئ مربوطه لیست دلته راځي نقشې دلته درته راځي نو په دې نقشه کې چې کوم یو حرف کوم یو سمبول ستاسو خوښ وي انتخاب به یې کوئ فرض کړئ دغه انتخاب ان سلیکټ دغه لیست راځي کریکټر ټو کاپي او بل دغه سلیکټ او بل په دې ځای کې دغه سلیکټ اینه وروسته به دغه سلیکټ او کاپي به یې کې اینه وروسته به یې په بل پروګرام کې دلته پیسټ کې پیسټ وګورئ چې هماغه سمبولونه موږ او تاسو د کریکټر ماپ په مرسته دلته انزرټ کړل له دې ځایه او که نوي نورو سمبولونه هم موجود دي تاسو کولی شئ له دې سمبولونو هم استفاده وکړئ ګورئ دا کتاب مو فرض کوئ په کار د سلیکټ دغه موبایل مو په کار دی سلیکټ دغه مو په کار دی سلیکټ او په آخر کې کاپي کوم ځای دغه ځای سپیس وهو پیسټ ګورئ خو دغه سمبولونه په دې پروګرام کې کار نه کوي تاسو کولی شئ چې له دې څخه بیا په ورډ پروګرام کې استفاده وکړئ او له هغې څخه ګټه پورته کړئ راځو دلته پیسټ یا کنټرول وي کیبورډ کې ګورئ هماغه سمبولونه په واضح ډول راغلل ورډ پاډ د دې سمبولونو وړتیا نه لري موږ کولی شو چې دغه سمبولونه بیا په ورډ پروګرام کې وکاروو مشکل د عملي کوي تطبیق کوي دا په دې خاطر که موږ او تاسو غواړو
په خپل کمپیوټر کې یو داسې فنټ وکاروو چې هغه ته کیبورډ لري نشو انسرټ کولی، نو تاسو کولی شئ چې له دې لیست څخه غوره کړئ او بل ځای په نورو پروګرامونو کې وکاروئ. ګورئ دغه د قلمونو نشانې دي، دغه د چی شي نشانې دي. تاسو کولی شئ له دې سمبولونو څخه استفاده وکړئ. مثلا په دې کې یو سمبول غواړو، دغه سمبول سلیکټ به یې کړئ، هلته انتخاب سلیکټ، هینه وروسته کپي بل پروګرام ته به یې انتقال کړئ، خو چې هغه پروګرام د دې وړتیا ولري. ګورو دلته ګورو پیسټ، هغه نشان موږ دپاره څنګه شو فعال شو. ګوره دغه ګل چې په دې کې جوړی مشکله ده، خو موږ د چی شي په خاطر د کوم ځایه د کاریکټر ماپ له لارې دلته را انتقال کړ. مشکل نه دی، تطبیق یې عملي کار پرې وکړئ. له دې نه وروسته بیرته راغلو کنټرول پینل، چینج فنټ سایز. که موږ او تاسو غواړو خپل کمپیوټر کې د فنټ سایز د عادي حالت نه بدل کړو، نو موږ له دې ځای بدلولی شو. مخکې مو هم په دې باندې خبرې کړې دي. سایز دی غاټ شي اپلای، خو ستاسو کمپیوټر لاګ آف ته ضرورت لري، کمپیوټر به لاګ آف کوئ نو دغه سایز د لیکنې به ټول غاټ وي او دغه لیکنه به ټوله غاټه وي عادي حالت کې. له دې نه هم تاسو کولی شئ چې غاټه کې سمال سایز اپلای. دا و چې شی فنډز چې څنګه کولی شو موږ خپل کمپیوټر کې د فنډز د لیک بڼو د لیکنې نمونې تعداد معلوم کو او څنګه یې کولی شو چې یو خاص فنډ د خپل کمپیوټر څخه له منځه یوسو، ډیلیټ یې کو، یا هم یو فنډ خاص فنډ خپل کمپیوټر کې هایډ کو، پټي کو، او یا هم بیرته ښکاره کو. نو له دې ځایه تاسو کولی شئ چې مختلف فنډز وکاروئ، لیک نمونې وکاروئ، هغه یا له منځه یوسئ، یا هم دغه فولډر ته فنډز ته له بله ځایه د انټرنیټ نه، د سی ډۍ نه، یا هم د فلش نه فنډز راخلئ او دلته یې کاپي کړئ، لیک ځای کاپي کړئ او دلته یې پیسټ کړئ. هر کله مو چې پیسټ کړ بیا همغه فنډ چې تاسو نوي دلته پیسټ کړي دي، دلته مو ځای په ځای کړي دي، هغه فنډ به اوپن کړئ. هر کله مو چې اوپن کړ پریویو مو کړ نو څه به ورته ووایئ؟ انسټال مو چې کړ دغه فنډونه به بیا چې هغه نوي د لیکنې نمرې دي ستاسو کمپیوټر کې په پروګرامونو کې کار کوي، فعالیت به کوي.